تر څو چې لمر ختلی نه وي جانان چېرته راځي مونږ کې داسې په اسانه ایمان چېرته راځي ته چې د کام آبادي غواړې اول دا وګوره چې ستا ملک او ملا چېرته ځي خان چېرته راځي ته څه سړي ما ته بیا را یادوې خو زما په ځینې خلکو د سړیو ګمان چېرته راځي د دې ښکاري دوکان خو هغسې په درس چلیږي زه غنم چېرته کې شیندم او مارغان چېرته راځي پروازه بیا به ځوانانو ته حجره یادوې سړي له داسې په یو غږ ماشومان چېرته راځي ملګرو ډېر سلام او احترام پخوا کې را سره تاسو به ګورئ زما ډېر خوښ شاعر چې تاسو ټول به یې پېژنئ نیاز علي ارماني دی نیاز علي ارماني صاحب له راغلی یم پېښور صدر کې دوی اوسېږي ډېر ښه موسم دی اتفاقا او ډېر ښه احساسوم له بلا مودې مو رابطې کولې او دی مې په تمه کړې وو تقریبا چې له یوې دوه میاشتو نه فرصت به نه میلاوېده نن هغه موقع راغله چې دوی مو ولیدل ډېر خوشحاله شو نیاز علي ارماني صاحب ستا په لیدو باندې او الله دې روغ جوړ لره الله دې همدغسې د ستا کلم تان لري چې په راروانو لحظو کې او راروانو ساعتونو کې ښه شعرونه زموږ مخې ته راوړې او موږ ترې خوند واخلو ملګرو دغسې شعرونه د نیاز علي ارماني صاحب دي دغه درته وایم او روماني شعرونه دې وګورئ چې دوی څومره ښه رومان لیکي او څنګه یې لیکي یو خوا غریبۍ لیونی کړی یم بل خوا ستا یارۍ لیونی کړی یم او څه د خاپیري حسن مالکه ده دغه خاپیرۍ لیونی کړی ډېر ښه دی او لږه شان شوخي ده خو معافي غواړم چمکې ګاونډۍ لیونی کړی نیاز علي ارماني صاحب وایي لږه شان شوخي ده خو معافي غواړم چمکې ګاونډۍ لیونی کړی یم یو مې ستا پیزوان د زړه نه نه وځي بل مسافرۍ لیونی کړی یم یو مې ستا پیزوان د زړه نه نه وځي بل مسافرۍ لیونی کړی یم زه خو نیاز علي ستا ارماني یم ورکې تنهایۍ لیونی کړی یم د دوی ټول شعرونه ډېر ښه دي او تاسو ورته دعاګانې کوئ موږ هم ورته کوو چې الله دې د ده روغ صحت نصیب کړي او الله دې په ده کې دغه توان پیدا کړي چې ښه شعر ولیکي په راروان وخت کې او داسې ده چې ډېر د یارانۍ سړی دی اوس یې ما ته وویل چې یاران بې درکه شوي دي څوک په نظر نه راځي په خصوصي توګه دغه ملګرو ته وایم چې څوک دلته راغلي دي نیاز علي ارماني صاحب سره ملاقات شوی دی او دی پیژني هغوی یې هم پیژني نو بېشکه باید چې تاسو راشئ د نیاز علي ارماني صاحب تپوس کوئ د ده حال اخلئ او دی ګورې په تاسو باندې ډاډه دی د ژوند په تاسو باندې روان دی نو چې څوک هم دا غږ اورئ ضرور پېښور خو ټولو خلکو ته معلوم دی او هسې هم د تاسو کارونه پیښیږي راځئ پېښور ته څومره ملګري چې یئ او راشئ د نیاز علي صاحب خواله او د ده سره دغه څه لږ ساعتونه تېر کړئ نو دی ډېر خوشحالېږي سیال صاحب تاسو که څه ویل غواړئ نو بېشکه ووایئ بلکل خبرې خو ټولې ستاسو وکړئ او بله دغه ده چې ما ستا ته وهم وي چې ارماني صاحب چې کوم دی د مینې نه ډک دی د امن نه ډک دی او زما ورسره د بلا شی مودې نه رابطه هم وه وخت په نه میلاوېدو نو هغه ستاسو په مدد باندې موږ هم ورسره میلو شو او نیاز علي صاحب چې کوم دی ډېر ښه سړی دی ځکه چې په دې حالاتو کې هم دی دومره د ادب سره مینه کوي د شعر سره مینه کوي نو واقعي چې هغه ستا کوم شعرونه وي هغه زما په زړه باندې ولګېدل نو ملګرو دا ونازوئ داسې خلک ډېر کم میلاوېږي دا سپیشل خلک دي دا ډېر کم میلاوېږي د ستاسو د توجه د ستاسو پرواز صاحب چې کومې خبرې وکړې هغه باندې د سره عمل هم وکړئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مهرباني